السلام علیکم ګرانو مینوالو، امید لرم چې روغ جوړ بوي او د ژوند په مزو کې بوي. عزتمند ویډیو کې درته هر کله وایم عزتمند ډیر افسوسناک دردناک واقعیا مخې ته راغلي د پیښور سره تعلق لرونکي د جی آی کارکونانو او د پی ټی آی کارکونانو په خپل جګړه چې پاغي کې ډیر زیات نقصان وشو او یو کس پکې ډیر زیات زخمی شوی دی چې مرګ په حالت کې د مرګرو د دې په حق لبانې وزیر اعلی صاحب محمود خان صاحب چې کوم د پی ټی آی وزیر اعلی دی هغه خبره کړې دي او څه پیغام خلکو ته ورکړی دی. مرګرو مکمل نظان خبرولو د چینل سره ضرور سبسکرایب او زموږ ویډیو در سره پوره وګورئ چې مکمل معلومات نه حاصل او زموږ سره اوسئ چې مکمل معلومات نه خبر. مرګرو ویډیو کتونه مخکې کتا سو زموږ په دې یوټیوب چینل کې نوی وای نو زموږ چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ چې زموږ کوم معلوماتي ویډیو راځي چې تاسو ته زر در مرګرو ډیر افسوسناک دردناک واقعیا مخې ته راغلي دی چې په پیښور کې د دوو فریقانو پی ټی آی او د جی آی کارکونانو په خپل منځ کې ډیره خطرناک جګړه کړې ده چې پاغي کې د پی ټی آی یو کارکون ډیر زیات لګیدلې ده او ډیر زیات زخمی ده په هسپتال کې پروت ده او وزیر اعلی صاحب دا ټویټ کړی دی چې آیا سیاست ته نظر ګوري، آیا دای په دشمنی او داسې نور څه قسمه فساد په مخ ځکه چې دا خو سیاست ته دی باندې خپل دشمنی او یارانې دوستانی مخ خرابوي. د دې لپاره پکار دی وزیر اعلی صاحب دا خبره هم کوله چې آیا دو خلکو ته پکار دی چې د داسې قسمه شیانو د فریضو کې ځکه چې وزیر اعلی صاحب خپل پی ټی آی کارکونانو دا ټویټ کړی چې آیا زموږ پارټي یو با کردار او با اخلاق پارټي د داسې هیڅ قسمه کارکونانو ته پکار دی چې داسې هیڅ قسمه حرکت نه کوي او نه د چا سره جنگ جګړه کوي ځکه چې موږ یو معظم خلک یو او یو انصاف پسند خلک یو. مرګرو دا د وزیر اعلی صاحب خبرې وی چې خپل کارکونانو او د پی ټی آی ورکرانو ته دا خبرې کړي. مرګرو امید لرم چې تاسو به زموږ ویډیو ضرور خوښ شي. نور معلوماتي ویډیوګانو لپاره چینل ضرور سبسکرایب کړئ. ډیره مننه، شکریہ.